غم دلی و نیکرم جانم چی شهید شوی و زما د خوب زنگی درمان چی شهید شوی غم دلی و نیکرم جانم چی شهید شوی و زما د خوب زنگی درمان چی شهید شوی و زما د خوب زنگی درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. همدارنګه د سهار او مازدیګر د لمنځونو پابندي کول هغه څه دي چې په دې باندې د جنت لار زموږ رب موږ ته آسانه کوي. د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دی. هغه له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل لن یلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها یعنی الفجر والعصر. هغه څوک هیڅکله دوزخ ته نه ځي، دوزخ ته نه داخلیږي چې د لمر راختلو او پریوتلو څخه مخکې لمنځونه ادا کوي. مطلب ترې د سهار او مازدیګر لمنځونه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له دې وینا څخه معلومیږي چې د سهار او مازدیګر لمنځونو ته باید ځانګړې پاملرنه وشي او څوک چې د دې دواړو لمنځونو پابندي کوي الله رب العزت یې له دوزخ څخه ژغوري او الله رب العزت هغه ته د جنت لار آسانوي. دا له دې امله چې دغه لمنځونه انسان ته ګران تمامیږي. د سهار پر وخت د خوب او راحت غلبه وي او مازدیګر بیا د کاروبار وخت وي. ځکه نو د سهار خوندور خوب پرېښودل او مازدیګر پر وخت ځان له کاره اوزګارول او د الله رب العزت عبادت کول مشکل کار دی. له همدې امله څوک چې د دې دوه لمنځونو پابندي کوي هغه ته د نورو لمنځونو پابندي آسانیږي او په دې کار سره سړی له دوزخ څخه خلاصیږي. دا د الله رب العزت ډیر لوی نعمت او احسان دی. دوزخ له اوره وژغورل شي. داسې دولت چې په هیڅ قیمت نشي ترلاسه کیدی نو په کار ده چې پر دې خبره په سختی سره عمل وشي او دا یو نه ختمیدونکی دولت دی چې د ترلاسه کولو لپاره باید موږ او تاسو کوشش وکړو. د بخاري او د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابی موسی اشعری رضی الله تعالی عنه دی. هغه له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل من صلی البردین دخل الجنه. چا چې د دوو یخو وختونو لمنځونه وکړل جنت ته داخلیږي، یعنی د سهار او مازدیګر لمنځونه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې وینا کې د بردین لفظ د سهار او مازدیګر منځونو ته استعمال شوی، ځکه د سهار لمونځ د شپې په یخه برخه کې ادا کیږي او د مازدیګر لمونځ هم د ورځې په یخې برخه کې ادا کیږي. مطلب دا چې د دې دوه لمنځونو پابندي کول جنت ته د داخلېدو سبب دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وینا کې د دې لمنځونو ځانګړې یادونه د دې لمنځونو په لوی شان او اهمیت دلالت کوي. له همدې کبله څوک چې د خوب یا د بېپروایي یا د کوم بل کار له امله دغه دوه لمنځونه پرېږدي له خیر څخه محرومیږي او ځان ته تاوان اړوي. یوازې له الله تعالی څخه مرسته غوښتل کیږي او یوازې پر هغه باور کیږي او هغه چې څه وغواړي همغه کیږي. الله رب العزت دې موږ ته د دې منځونو توفیق را په برخه کړي تر څو چې زموږ رب موږ ته د جنت لاره آسانه کړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ویناو کې د سهار او د مازدیګر د منځونو ډیر فضیلتونه بیان شوي. د بخاري او د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل یتعاقبون فیکم ملائکة باللیل وملائکة بالنهار ویجتمعون فی صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأطيناهم وهم يصلون. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ورځې او شپې ملائکې یو په بل پسې ستاسې خواته درځي او د سهار او مازدیګر لمنځونو پر وخت سره یو ځای کیږي
کله چې د شپې ملائکې پورته شي الله رب العزت ترې له خپل علم لرلو سره پوښتنه کوي زما بندگان مو په څه حال پرېښودل؟ هغوی به ورته وایي موږ ترې په داسې حال کې راغلو چې لمونځ یې کوه او کله چې ورتلو نو هم پر لمانځه ولاړ ول. که ته د سهار د مانځه پابند وي د شپې ملائکې چې پورته کیږي نو رب چې ترې پوښتنه کوي چې زما بندگانم څنګه پرېښودل هغوی به ورته وایي چې لمونځ یې کوه. او که ته د مازدیګر د لمانځه پابند وي کله چې د ورځې ملائکې پورته کیږي ستا رب د هغو نه پوښتنه کوي چې زما بندگانم څنګه پرېښودل دوی به ورته وایي چې په لمانځه ولاړ ول. او که خدای مکړه چې د سهار مونځ په غفلت کې درنه پاتې شه د غفلت په خوب باندې پروت وي او د مازدیګر مونځ دې د دنیا د مصروفیت له وجې نه پرېښوده هغه ملائکې چې پورته کیږي رب ترې پوښتنه کوي کیف ترکتم عبادي زما بندگانم څنګه پرېښودل دوی به ورته وایي چې موږ ورغلو هغو مونځ نه کوو او چې ترې راتلو هم مونځ نه کوو. الله دې موږ د دې حالت نه وساتي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې وینا کې پوښتونکی او سائل ذات الله تعالی دی. فیسألهم ربهم او له چا چې پوښتنه شوې هغه مقربې ملائکې دي چې د الله رب العزت په وړاندې د بندگانو د اعمالو ګواهي ورکوي. د هغوی د لمونځ حمد او ثنا او په جمع کې د حاضرېدو یادونه کوي. دغه نیکې او پاکې ملائکې ګواهي ورکوي چې دغه بندگان نیکان او لمونځ کوونکي دي ځکه نو په کار ده چې تاسې هم د هغو په ګواهي کې ځان شامل کړئ. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې یوازې د لمانځه یادونه شوې ملائکو د نورو اعمالو یادونه نه ده کړې او دا د دې خبرې دلیل دی چې لمونځ کوونکو ته په دې امت کې ځانګړی فضیلت حاصل دی او دا چې لمونځ تر ټولو غوره عمل هم دی. جریر بن عبدالله بجلی رضی الله تعالی عنه فرمایي موږ یوه شپه له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناست وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د 14مې شپې د سپوږمۍ په لور وکتل او بیا یې وفرمایل تاسې به خپل رب په جنت کې داسې ووینئ لکه اوس چې دې سپوږمۍ ته ګورئ او په کتلو کې درته هیڅ مشکل نشته. نو که څه ستونزه درته نه وه د لمر راختلو او پرېوتلو څخه مخکې لمونځ وکړئ او بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورة قاف دا آیت ولست وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب او د خپل رب له ثنا ستاینې سره د هغه پاکي بیانوه له لمر ختو او له لمر پرېوتو نه مخکې. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو پابند شو په ځانګړې توګه د منځونو او په لمنځونو کې د سهار او د مازدیګر د مانځه. په اوسنۍ وختونو کې داسې خنډونه ډیر دي چې انسان نه د مازدیګر او د سهار مونځ پرېږدي. ځینې خلک د بېګټې شوګیرې او لوبو له امله دغه لمنځونه پرېږدي. ځینې بیا د غفلت او خوب له امله دا کار کوي او ځینې نور بیا په علم کې دومره ډوب شي چې دې دوه لمنځو نه کوي. ځینې ځوانان د علم په زده کړې او امتحان ته د تیاري لپاره تر نیمو شپو پورې ویښ وي او بیا چې ستومانه شي ویده کیږي او د سهار لمونځ ترې پاتې شي. نو دا کار که د علم د ترلاسه کولو لپاره هم وي بیا هم جایز نه دی ځکه د دې کس مثال د هغه چا په شان دی چې کور جوړوي خو ښار ورانوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله وینا کې فرمایي زما امت ته د هغوی په سهار وختي پاڅېدو کې برکت ایښودل شوی او که موږ د غفلت په خوبونو کې پراته اوسیږو نو هلته بیا برکت موږ ته د کم ځای شي. ټوله ورځ به په درد او په غم کې تیریږي. نو که غواړئ درنو اوریدونکو چې الله رب العزت تاسو ته د جنت لارې آسانه کړي نو الله رب العزت ته ډیرې سجدې وکړئ. که غواړئ چې الله رب العزت درته د جنت لارې آسانه کړي د 5 وخته لمنځونو پابندي وکړئ او همدارنګه په 5 وخته لمنځونو کې بیا د سهار او د مازدیګر مانځه. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسې ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب